سلامونه علیکم ټولو دغه دوستانو موږ ساده خبرې څنګه چې ګورئ زه همدلته ما سره عایشه موجوده ده. عایشې السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. څنګه تاسو ښه طبیعت هم ښه دی؟ زه داسې سیټ کېږم. څنګه طبیعت دې ښه دی که نه؟ ښه یم الحمدلله. تاسو ښه یئ؟ الحمدلله زه هم ښه یم. نو عایشه خان خو تاسو په ټیک ټاک ډېر لیدلي وي چې یو کښې هم ډېر زیات مطلب وایرل شو، تقریبا 100 میلیونه خلک لیدلي ول، خوښ کړي ول، مطلب یو جدا انداز کې راغلي وو که نه؟ ډېر ډفرنټ بلکل. نو دا د هلکانو کپړو کې څه وجه وه؟ هلکانو کپړو کې دا وجه ده چې زه لکه بچپن یو خو مطلب ډېر ورکوړ هلکانو جامو کې مور راغټه کړې، او بل دا چې زما خپل ځاني د هلکانو ګټ اپ ډېر زیات خوښ دی، لږ نه کافي زیات، نو په دې وجه او شوق دی او ډېر زیات مې شوق دی. نو عایشې څنګه ټیک ټاک یا شیرینه راغلې سینګري ته او ګانو ته؟ ټیک ټاک خو داسې دی چې ما لکه د ډېر ټایم نه زه کوم، منځ منځ کې به ما پرېښودو، او بعض ټایم کې زما ویډیوز ډېرې زیاتې وایرل شوې وې، په کومې وجې چې زما آی ډي څه هینګ شوې وې، ورسته یې راپسې لکه ټیک ټاک د وجې کمیونټي ګایډلاینز د وجې بند شوي، نو بس په دې وجه ما به پرېښودو. اوس مې بیا شروع کړی دی، او سینګینګ خو داسې ده چې لکه ډېرې آفرې راغلي دي، خو ما کله زړه نه دی ورته کړی، او زما فرسټ ټایم دی د سینګینګ، نو بس سینګینګ ته لکه بس دا هم بس قسمت ورته راوستم اچانک داسې، یعنې زما خپل هغه طبیعت نه لګي. اوس مطلب دغه ګاڼه تاسو یوازې ریکارډینګ کوئ که نه؟ نه دا ګاڼه دې کې ما سره اسفندیار مومند دی، او پیل سانګ زما اسفندیار مومند سره دی. نو عایشه ولې داسې غلې غلې کور کې هم داسې غلې غلې وه که نه؟ ګیره په شیشه کې مارنګې نه 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 ګوره ما بلکل زه چې زه فیس ټو فیس کارم که نه، زه هغه یم نه، زه ریل لایف مطلب همداسې خلکو ته بدل یم، خپل کور کې او خپل لکه داسې زما یو څوک مطلب فرینډز وغیره دي سره زه ډېره مختلف یم، او زما غوسه ډېره زیاته ده، حد نه زیات، او لکه زه غلې غلې نه یم، دا تاسو ته فرسټ ټایم دی که نه تاسو ته غلې غلې ښکاري. جی جی نو مطلب زما اول ځل دی چې ګورم، کېدای شي داسې نه وي، همداسې اکثر وي که نه، یو چېرته لاړ شي مطلب ورته غلی غلی شانتې دې ځای چې په کور کې سمه شیشه په بلار کې دي جوړ وي که نه، لکه کور کې چا سره ډېر زیات جنګونه کوئ؟ یاره زما او زما د امي منځ کې چې څومره مینه ده که نه، دومره زموږ جګړې هم کېږي، او دغه شان چې لکه زما بهر څونه کسان دي که نه، لکه چا سره زما ناسته ولاړه لیدل کتل، هغوی هم دا ویډیو ګوري که نه، هغوی به وایي چې څونه خلک یاد وه، نو هغوی ته لکه زما پته ده چې زه داسې لکه ډېر زیات هغه یم. نو ځینې وي دوستانو چې مطلب خپل تعریف کوي چې نه زه کور کې هم ډېره ښه یم، عاجزه یم او دا یم نه 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 بلکل لکه ما رنګ کوئ چې نه زه کور کې جنګونه کوم، زه اکثر خپل کور سره ډېر جنګونه کوم. کور خو دې نشته؟ زما خو شته ورکوټې ده، هغه جنګونه ما نه ورکوټې ده که نه، لکه جنګونه نه کوم، خو دا ده چې غوسې موسې پرې لګې کوم، او د جنګ خو زما خپل ما خو چې جنګ او جګړه غوسه مې نه کړې، زما وسواس دي، ما څه کړي نه دي، ما نه څه هېر دي، نو بس دا خو ما څه کړي ده. نو د چا ګانې ډېر زیات خوښوئ تاسو نن سبا؟ زه خو خپل ځاني چې سیریسلي درته وایم، زما یو د کمال خان ټپې ډېرې زیاتې خوښې دي، حد نه زیات، او زه یم چې د ناکام عاشقانو هم ډېرې زیاتې خوښېږي، زموږ چې دا څه پښتانه دي، او د اسفندیار ګانې هم زه ډېرې زیاتې لایک کوم، او بس باقي نور داسې زما څه خاص چویس نشته. نو وایي چې د ناکام عاشقانو به ډېر خوښېږي، مینه مو کړې؟ مینه خو مې ډېره خرابه ده، اینډ لیول مینه مې کړې، بس څه وکړو نو. ولې تا ته ناکام عاشقان هیلالۍ دي وایي مین دې کړم خپله دې نه کړم، مین دې کړم خپله دې نه کړم، دغه زیاتۍ به دې تر مرګه یادوم. مینه کې دې ماته خوړلې؟ مینه کې مې ډېر سخت چوټ خوړلی دی، او زه بیا هم زه الله دې خوشحاله ساتي، زموږ هم دغه دعا ده چې چېرته یې مې که موږ ته یې زندګي خرابه که خو هغوی دې الله پاک خوشحاله ساتي. ځکه وي رښتینې مینه چې مطلب ناکام شوی هم ده، بلکې خو بیا هم هغه ته دعاګانې کوي، ډېر ښه خوشحاله اوسئ، که یو لنډ شان ترانه او دا لږ سټاپ کړل، سانګ هم را روان دی، بس ستا سپورټ پکار دی، او چې ډېر نه ډېر نو ډېره به هم ښایي، او باقي الله په امان خوشحاله اوسئ. د ګاڼه په تمه اوسئ، انشاءالله د ده ګاڼه به تاسو کوئ، خامخا چې د سعید تاسو خوښه کړله او د ده هغه ایکټینګونه تاسو خوښ شوي وو، نو خامخا دا ګاڼه هم تاسو ډېرې خوښېږي، نو تاسو چېرته وځئ ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما
د زړه قرار راشه مهربانه زما ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه و د زړه قرار راشه سترګې داستان سترګې زما دي سترګې داستان سترګې زما دي ما تا ته کله د یارۍ ویلي دینه وجانا ودزع قرار شا مهربانا خبران دوستانو دا و د نن ورځې خپرونه چې عایشه خان او مطلب اسپانیار مومن سي ټیم ورکړله او ښایسته ترنم زمزمه مو وکړله نو خوشحاله اوسئ ګران کتونکو دا و د نن ورځې خپرونه چې ما خپل نظر تاسو ته وړاندې کړله تر بل خپرونې پورې چې هر شي تاسې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ الله مو مل شي